السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. که ته هم غواړې چې په جرمني کې لوړې زده کړې په وړیا ډول ترسره کړې خو نه پوهیږې چې څنګه، نو دغه ویډیو دقیقا ستا لپاره ده. په جرمني کې خلک 14 کاله مکتب لولي او وروسته له هغې نه پوهنتون ته داخلیږي، خو موږ او تاسې په افغانستان کې بیا 12 کاله مکتب لولو او وروسته له هغې نه پوهنتون ته داخلیږو. اوس پوښتنه دا ده چې څنګه کولی شو خپل دغه 12 کاله په 14 کالو تبدیل کړو تر څو قابل د دې شو چې جرمني پوهنتونونو ته لاره پیدا کړو. د حل لارې شته. دوه د حل لارې لري. لومړی شتودنکولیک لوستل په خپله جرمني کې، دوهم حد اقل یا 4 سمستره پوهنتون په داخل د افغانستان کې لوستل. دې سره زموږ 12 کاله په 14 کالو تبدیلیږي او شرایط د پوهنتون د ورتګ پوره کوو. اوس پوښتنه دا ده چې شتودنکولیک څه ته ویل کیږي. شتودنکولیک د آمادګۍ یو کلن کورس دی چې پوهنتون ته د ورتګ لاره خلاصوي. په شتودنکولیک کې 15 ډوله مختلف کورسونه وي. د مثال په ډول ام کورس د طبي زده کړو لپاره، ټي کورس د انجینري زده کړو لپاره، ډبلیو کورس د اقتصاد او مدیریت زده کړو لپاره، جي کورس د تاریخ او فلسفې زده کړو لپاره، اس کورس د ژبپوهنې او ښوونې لپاره. نو تاسو د خپل راروان فیلډ اړوند کورس انتخابوئ او په هغه کې یو کلنه زده کړه ترسره کوئ. اوس تر ټولو مهمې برخې ته راځو چې د اپلای کولو لپاره کومو اړینو اسنادونو ته ضرورت لرو. لومړی د مکتب شهادتنامه، ترانسکریپت، پاسپورټ، د ژبې سند. که په جرمني ژبې زده کړې کول دلته غواړې نو باید تر B1 لیوله پورې د ژبې سند ولري، او که په انګلیسي ژبه زده کړې کول غواړې نو باید د ټافل یا آیلټس نمرې در سره وي. د دوه طریقو نه موږ او تاسو کولی شو چې اپلای وکړو. لومړی د یوني اسسټ ویب سایټ له لارې، دوهم خپله د پوهنتون مستقیم ویب سایټ له لارې. هلته موږ او تاسې خپل اسنادونه اپلوډ کوو او انتظار وباسو تر څو چې خپل اډمیشن ترلاسه کړو. نو اوس چې تاسو د پوهنتون اډمیشن ترلاسه کړی دی، وخت د دې رارسیږي چې د ویزې اخیستلو په لور باندې ګام واخلئ. تر ټولو مهمه دا ده چې په سفارت کې موږ او تاسې کومو اسنادونو ته اړتیا لرو. د پوهنتون اډمیشن یا د پوهنتون د قبولۍ لیک، د ژبې سند، بلاک اکاونټ چې شاوخوا 11,000 یورو دي، صحي بیمه، سی وي او داسې نور خپل ټول تعلیمي اسناد له ځان سره لرل. دا هغه څه دی چې باید سفارت کې موږ له ځان سره ولرو. نو انشاءالله د دغې پروسې د طی کولو نه وروسته به بالاخره د انټرویو نه وروسته تاسو خپله ویزه ترلاسه کړئ. د یادونې وړ ده چې په راتلونکو ویډیوګانو کې به موږ انشاءالله په ځینو موضوعاتو تفصیلي غږیږو، لکه د اپلای کولو په مکمل پروسس باندې، بلاک اکاونټ څه ته ویل کیږي، څنګه جوړیږي، او رښتیا دا چې موږ په افغانستان کې د جرمني سفارت نه لرو نو موږ باید پاکستان یا ایران ته لاړ شو. د دې په هکله مې لنډ معلومات په ډسکرپشن کې لیکلي دي، کولی شئ هلته یې تاسو ولولئ. نو که جرمني کې لوړې زده کړې کول غواړئ، همدا اوس قوي هوډ وکړئ، پلان جوړ کړئ، ژبه زده کړئ او د خپل راتلونکي په لور باندې یو ګام واخلئ. په پای کې غواړم دا ووایم چې موږ افغانان د قلم او کتاب سره مینه لرو، نو راځئ د قانوني لارو په اروپایي هیوادونو کې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړو. تعلیم زموږ راتلونکی ژغوري. له هیره مو ونه باسئ چې ویډیو در سره لایک کړئ، شیر یې کړئ او که لا تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده چې همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. الله حافظ.